السلام علیکم زم ساسرو حنیف الله یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه امید ساتم چې رو جوړ به خوشاله وای نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړ دا د ویبسایټ پری ویبسایټ په اړه کې چې تاسو خپل موبایل کې فری ویبسایټ څنګه جوړوئ نو که تاسو خپل موبایل کې فری ویبسایټ جوړول غواړئ نو زموږ سره تر اخره پورې اوسئ په دې ویډیو کې او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټۍ نشان باندې کلیک کولای په آل باندې کلیک کولای چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسي نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم زم د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ په دې ویډیو کې نو تاسو به راشئ خپل کروم براوزر ته کله چې تاسو خپل کروم براوزر سٹارټ کو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي تاسو په خپل کروم براوزر کې دلته کې ورکئ wixo.com کله تاسو دا wix.com ورکو نو تاسو بالکل بیا په سرچ باندې کلیک واخلئ تاسو دا سرچ ورکو نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي نو تاسو به ګیټ سٹارټ باندې کلیک واخلئ ما سره نټ سلو دی دا به لږ غونتې سرچینګ کوي کله چې ما په دې باندې کلیک واخلم نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي ګیټ سټارټ باندې ما کلیک اخیستی ما ته داسې انټرفیس راغی نو دلته کې تاسو ته راوغوستو کنټینیو ویت ګوګل او کنټینیو ویت فیسبوک نو تاسو ته به د جیمیل مطلب ضرورت یې او فیسبوک نو تاسو زه به خپل په کنټینیو باندې کلیک واخلم په جیمیل باندې او تاسو په کنټینیو فیسبوک باندې هم کلیک اخیستی شئ زه اخلم په کنټینیو جیمیل باندې ګوګل باندې ما په دې باندې کلیک واخیست نو دا لږ سرچینګ کوي نو موږ ته داسې انټرفیس راغی نو زما په دې موبایل کې جیمیل ډېرې دي مطلب ما سره 3 دي تقریبا نو زه په دې جیمیل باندې کلیک واخلم زه په حنیف الله ټیکنیکل باندې کلیک واخلم کله چې ما په دې باندې کلیک واخیست نو ما ته به داسې انټرفیس راشي لوډینګ به کوي تاسو به لږ صبر ورته وکئ کله چې موږ بس دا جیمیل باندې کلیک واخیست نو موږ ته به داسې لوډینګ کې لوډینګ یې وکړو موږ ته یې داسې انټرفیس راکړو موږ به په ګیټ سټارټډ باندې کلیک واخلو کله چې موږ په ګیټ سټارټډ باندې کلیک واخیست نو موږ ته داسې انټرفیس راغی نو موږ ته داسې انټرفیس راغی موږ ته وایي چې دا ویبسایټ تاسو د څه دپاره جوړوئ مطلب د یوټیوب دپاره یا داسې پرسنل څه دغه دپاره یا بس بالکل د آنلاین بزنس دپاره او دلته کې زه لیکم YOUTUB یوټیوب مې ولیکو دلته چې به تاسو ویبسایټ د څه دپاره جوړوئ نو تاسو به د هغې نوم ورکئ ما یوټیوب ټیچ چینل نوم ورکو یا به تاسو په داسې انټرفیس راشي تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ کله تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک واخیست نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي تاسو ته چې داسې انټرفیس راشي تاسو به کریټ ا بلاګ باندې کلیک واخلئ کله چې تاسو داسې په دې کریټ ا بلاګ باندې کلیک واخلئ نو تاسو په دې تیر نشان باندې بیا کلیک واخلئ کله چې تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي نو دلته کې موږ ته واټ از د یور نیم اف یور سایټ نو تاسو خپل سایټ وای نوم کم یو نوم لګوئ نو زه خپل نوم لګوم دلته کې ما خپل نیم ور واچو حنیف الله ټیکنیکل نو کله چې تاسو دا نوم ور واچوئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي په دې تیر نشان باندې به کلیک واخلئ کله چې تاسو په تیر نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي ویر آر یو لوکیټډ نو دې کې دی وایي چې خپل لوکیشن واچوئ مطلب خپل ایډرس واچوئ زه دې کې اچوم خپل ایډرس و شانګله نو ما دې کې دا ولیکو شانګله خیبر پښتونخوا ټول لای راوغستو تاسو بیا به دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ کله چې تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي تاسو به دې لاندې په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې لږ لوډینګ کوي
بیا به تاسو انټرفیس راشي په دې کیپ ګوینګ باندې به کلیک واخلئ کله تاسو به کیپ ګوینګ باندې کلیک واس نو بالکل تاسو ته به داسې انټرفیس راشي زمونږ ویب سایټ بالکل تیار شو نو تاسو لیدئ کتی شئ نو زه به کې دلته لږ ایډیټینګ کوم نو په دې کې زه تصویر اچوم دا ایډیټینګ به کې کوم تاسو کتی شئ ما سره نو دې کې به زه خپل یو پکچر ولګوم